زه کوي نو خورشید زه غواړم چې اول د خپلو خوږو درنو مېلمنو مونږ تاسو سره معرفي وکړو انټروډکشن تاسو سره وکړو جی بالکل په مسافرۍ کې داسې قسم زمونږ دا ستر کسان دي ستر شخصیات دي او دوی دلته په دوبۍ کې ژوند کوي لګیا دي زمونږ د ټولې خیبر پښتونخوا یا زمونږ چې څومره پښتانه سیمه ده زمونږ څومره پښتانه دي هغه ټول په دې باندې ډېر زیات فخر کوي خو هغه کو د لر دي کو د بر دي بالکل هغه ټول په دې باندې ډېر زیات ویاړ کوي ډېر زیات مونږ فخر محسوس کوو زمونږ یو دروند خوږ لیکوال چې په مسافرۍ کې هغه ډېر زیات لیک کړی دی د ستاسو دپاره د ځان دپاره د مسافرو دپاره د ادب دپاره ادبي شاعري هم کړې ده د خپلو مشرانو دپاره د خپلې شملې خیال ساتلی دی د یو کله چې یو شاعر لیک کوي یو لیکوال نو همیش هغه صرف دا نه وي چې بس هغه قلم ګرځوي او هغه لیکل کوي هغه خپل یو سوچ لري یو فکر لري خپل معاشرې په حیثیت باندې او بیا زموږ د خیبر پښتونخوا زموږ د خپل چې کوم کسان دي نو هغه یو درد محسوس کوي د خپلې سیمې د خپل وطنوالو نو داسې قسم شاعران موږ ډېر خوش قسمت دي چې موږ سره نن په دې خپرونه کې زموږ سره چې دی موږ سره ناست دي باچا خان حال یعنی شمشاد ټلویزیون FTV دوبۍ څانګې باچا خان حال ورته موږ ځکه وایو جي ممتاز اورکزی صاحب ته موږ هرکلی وایو هر کله راشئ په خیر راغله او هغوی سره خوا کې هم زموږ ډېر خوږ مینهناک کس ناست دی زموږ ډېر خوږ او مینهناک او زموږ د شمشاد په د زه به دوبۍ مرکز نه ډېر زیات کار کړی دی د کوربه په حیثیت د په خلیج کې په کلم و پښتون تاسو به دا مشاعرې لیدلي او یقینا چې تاسو به ډېرې زیاتې خوښې کړي او زه چې څومره صفت وکړم زه وایم چې هغه کم دی ما سره الفاظ نشته چې په کوم الفاظو کې زه د دوست ستاینه وکړم جناب ښاغلی زموږ ته ډېر زیات ګران نزار یوسفزۍ صاحب ډېره مننه ستاسو تاسو ته هرکلی وایو تاسو دواړو ته تاسو زموږ درانه خواږه مېلمانه یې ستاسو په راتګ زموږ مرحبا خپرونه نوره هم ښایسته شوه او یو ځلې بیا مرحبا مرحبا تاسو ته موږ په خپله خپرونه کې وایو مرحبا موږ هم د دې جوګه وګڼو چې دلته هم راوبللو او د شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته هم چې کوم دی نو مخ په مخ معرفي FTV تاسو د دې ځای نه تاسو ډېر کار کړی دی چې کوم د شمشاد ټلویزیون یو اهم حصه ده دلته د مسافرو کور چې ورته موږ وایو دلته تاسو ډېر کار بل شروعات زما په خیال تاسو د دې پښتو ژبې د دې چینلونه کړی دی نو څه محسوس کوئ دلته دا راتګ څنګه وشو دا څنګه کیسه وشوه زه خو دلته کې په 1983 نه مې دلته کې په دوبۍ کې مسافري کوله خو بیا پیمید صاحب چې کوم دی نو په مختلفو پروګرامونو کې وخت په دلته کې میلاوېده بیا یو ځل یې ماته بلنه راکړه چې ته راشه او دلته کې یو پروګرام شروع کوو په خلیج کې کلم او پښتون او د پیمید صاحب دا سوچ و چېرته دلته څومره شاعران او ادیبان او د کلم او د هنر خاوندان دي چې دا موقع خلکو ته ورکو دي شاعرانو ادیبانو ته هم ورکو او بهر چې کوم خلک د شمشاد ټلویزیون مینهوال چې هغوی ته راپته ولګي چې په متحده عرب اماراتو کې داسې خلک هم شته که په زرګونو میله د خپل وطن نه او د خپلې خاورې نه لرې هم دي خو د خپل وطن هغه درد او د خپلو خلکو هغه درد یې په خپلې سینې پورې نیولی دی نو هغوی چې تاسو پروګرام شروع کړو چې د دې ځای دا کوم شاعران دي چې دی پېژندګلو شي نو ادبي نو په لومړي ځل چې راوغوښتم یو مشاعره وه ما ته یې چې ته به دې کوربی نو هسې ما ډېر د مشاعرو کوربتوب کړو خو هغه به دغسې مونږ په حالونو کې پروګرامونه کول نو لومړی پروګرام چې کوم دی نو هغه چې په خلیج کې کلم او پښتون زموږ پروګرام او د پیمید صاحب ډېره مننه چې هغه زه د دې جوګه کړم چې د شمشاد ټلویزیون مینهوالو ته مخې دا سکرین چې کوم دی همداسې چې کوم پروګرامونه هغه ډېر مختلف وي کیمرې ته مخامخ یو پروګرام کول او خبرې کول دې کې تاسو څه ایکسپیرینس و یاره دا خو ډېر مختلف کار دی ما خو به دغسې جلسو کې هم لکه کوربه به وم په مشاعرو کې را ممتاز صاحب دی موږ د تېرو 20 کالو نه دلته کې را مشاعرې کوو د جلسې کوو د پروګرامونه کوو د پښتو پښتونولۍ لپاره چې څه هلې ځلې په هغې کې موږ برخه اخیستې ده خو چې کله راغلو په حمید صاحب په حال کې کېنولم او بیا هغه اواز چې کوم دی نو په یو خاص کالب کې رابند که زما یا ما ته چې د کیمرې طرف ته به ګورې ما به کیمرې طرف ته نه کتېدله شاعرانو طرف ته مې کتېدل نو په لومړي کې مې دی او ندیم ډېر زیات تنګ کړی و په حمید صاحب دي خو بیا ښه وه چې هغه را سره ډېره خواري وکړه او د دې جوګه یې کړم چې نن ستاسو په وړاندې باندې ناست یم دا ټول کار زه وم چې هغه داسې یو سړی ما سره هم ډېره خواري کړې ده زموږ نورو ډېرو ملګرو سره ډېره خواري کړې ده لکه نو په دې کې د هغه ډېر کمال حمید صاحب خواري خو ډېره کوي خواري هر چا سره خواري کوي جي هر چا سره ما سره ډېره کړې دا بل چې یو انسان کې ټیلنټ نه وي هغه زده کړه نشي کولی نو د بعضې کس خواري هسې بس لاړې شي ماشاءالله تاسو کې هم خپل ټیلنټ و کار چې کوم تاسو کې و هغه ماشاءالله هغه کتونکو ته مخامخ راغلو زموږ خوږ لیکوال شاعر او زه په خپلو زموږ څومره هم دا ستر شاعر حضرات دي دې باندې زه ډېر فخر محسوس کوم
چې زمونږ خیبر پښتونخوا زمونږ د خیبر سیمه چې ده یا زمونږ د لر او بر چې څومره پښتانه دي شاعران هغوی همیش یو خپل لیمټ کې یو خپل دایرې کې دننه هغوی شاعري کړې ده د خپل ادب او آداب ډېر زیات خیال ساتلی دی نو د ستاسو د لیک سره د تجربه څنګه وشوله شوق مو د څنګه د دې لاین ته څنګه راغلی ټولو نه مخکې خو زه د اف ټي وي فهمید صاحب او ستاسو ټولو ډېره مننه چې موږ هم په دې ښایسته پروګرام کې راوغوښتو او دا مو کم راکړه چې خپل کتونکو سره اورېدونکو سره مخامخ شو شاعري چې بیسیکلی ما ته خو صحیح ډیټ او سن یاد نشي خو زه ماشوم وم چې ما د دې سیزونو سره شو او په خاصه توګه په سکول کتابونو کې به کم دا نظمونه دا به زما ډېر ښه یادېدل او بیا زما ورور هغه به کتابونه د کور ته راوړل نو ما په پټه پټه هغه هم سټډي کړو او بیا داسې چې څومره مخکې زه تلم نو بیا په میټرک کې داسې چلو شو چې د های سکول لایبرري زما په لاس راغله نو زما په خیال په هغه سکول کې زه اولنې دغه وم سټوډنټ وم چې ما زه به تلم د لایبررۍ ته او زموږ چې کوم استاد و لایبرریان هم هغه زه ډېر انکریج کوم چې او ته راځه او کتابونه وړه نو بیا داسې ما د پښتو د ادب کتابونه هلته سټډي کوو بس بیا پېښور ته رالو هلته قلندر مومن صاحب دې سره ناسته پاسته شو صحیح نو بس ممتاز صاحب تاسو ته یاد دی چې ټول اول تاسو څه لیکلي وو ډېر چې لیکلی خو ما د ټولو مخکې غزلو خو هغه شعرونه ما ته یادېږي نه یادېږي نه تاسو او باقاعده لیک چې ما دغه کړی دی نو دا ما د 1988 هم شروع کړی حاجی ها او د کم ځای تاسو زما تعلق چې د اهنګو ضلع د ټل تحصیل د تورې وړې نومې کلي سره دی اصل متاسف اکثر بعض زمونږ ډېر درانه شاعر حضرات چې که نه هغوی کې د لیک شوق کله په زړه باندې داسې زخم وخوري که نه نو راشي که نه خفه کېږئ مه که نه مطلب د رښتیا تپوس چېرته داسې کیسه خو نه ده شوې نو دغسې کیسه خو به خامخا شوي ځکه چې رحمان بابا وایي چې دا متل دی چې له درد زګیروي خیږي ګنې څه و د رحمان له شاعرۍ نو خامخا داسې یو موټیو یو دغه خو پکار دی چې سړی دې باندې موږ تاسو سره نور خبرې کوو تاسو نه هم د دې په باره کې زه یو ښایسته څو تپوسونه کوم په دې وخت کې موږ سره وخت شو د یو وړې غونډې کې دمې نو که ستاسو اجازت وي یو وړه غونډې دمه به والو که نه جی کتونکو اخلو یو وړه غونډې کې دمه او د دمې نه پس بیا راځو خپلې خپرونې کې مرحبا لا اله الا الله محمد رسول